لومړی برخه. مشران زیږول کېږي نه جوړېږي. له کلونو راهیسې د مشرۍ یعنې رهبرۍ په برخه کې څېړنه او مطالعه کوم. دا کار مې له ځوانۍ څخه پیل کړ. لومړنی مشر چې ما په اړه څېړنه وکړه کارټاژ هانیبال و. د کارټاژي جګړې او همدارنګه د هانیبال د فلمونو د وړتیا په اړه مې چې د الپ له غرونو به تېرېدل او د جګړې په موخه به یې د رومیانو مقابلې ته دانګل ډېر کتابونه ولوستل. کارټاژ هانیبال دا وړتیا درلوده چې له یوه کوچني ځواک څخه لوی او پیاوړی جنګي ځواک جوړ کړي. نوموړي وکولای شول چې په خپلو سرتېرو په کیلومترونو لار ووهي او د هغه وخت تر ټولو لویه واکمني یعنې رومیان رانسکوره کړي. د کارټاژ وروسته مې د سکیپیو په اړه مطالعه وکړه. هغه داسې یو څوک و چې هانیبال ته یې ماته ورکړې وه. بیا مې ناپلیون او ولینګټون په مفصله توګه مطالعه کړل څو د دغو دوو کسانو ترمنځ توپیرونه په ګوته کړم. همدارنګه د واشنګټن، ابراهام لینکولن، جورج باټون، دوایټ ایزنهاور او عمر براډلي ژوندلیکونه مې ولوستل. د دوی د ژوندلیکونو تر لوستلو وروسته یوازې دې پرېکړې ته ورسېدم چې مشران یعنې رهبران زېږول کېږي نه بلکې جوړېږي. هېڅوک یو په یو نسي مشر کېدای او نه هم مشري ترلاسه کولی سي. لکه سکندر چې له 8 کلنۍ څخه مې تر مشرۍ پورې د ده په اړه مطالعه او څېړنه کړې ده. د پخوانیو مشرانو په اړه څېړنه. د پخوانیو او اوسنیو مخکښو مشرانو په اړه مطالعه مشرۍ ته د رسېدو او د مشرۍ د ارزښت په برخه کې له سړي سره ډېره مرسته کولی سي. هر څومره چې د مخکښو مشرانو او د دوی د کړنو په اړه څېړنه وکړئ په هماغه کچه تاسو هم روزل کېږئ او بالاخره خپلې کړنې په عمل کې هم ثابتولی سئ. ابراهام لینکولن لیکي که یو څوک په کوم کار کې بریالی سي نور هم کولی سي هغه کار وکړي. د هغه په قدم قدم کښېږدي او خپلې موخې ته ځان ورسوي. برټراند راسل هم له دغې نظریې سره موافق دی او لیکي د یوه کار د بریالي کېدو لپاره تر ټولو ښه ثبوت دا دی چې مخکې هم باید ورته کار په بریا سره پای ته رسېدلی وي. پیل وکړئ. د پخوانیو مشرانو له کړنو څخه تقلید وکړئ. هر څومره چې د هغوی له کړنو او خصوصیاتو تقلید وکړئ په هماغه کچه هغوی ته نږدې کېږئ او بالاخره د هغوی په څېر یو پیاوړی مشر جوړېږئ. د سکندر کیسه. هر هغه څوک چې غواړي د مدیریت په برخه کې لوړ مقام ته ورسیږي اړینه ده یو ځل د سکندر کیسه ولولي. سکندر په 15 کلنۍ کې هوډ درلود او دا یې هدف ټاکلی و چې د یو ځل لپاره به ټوله نړۍ فتح کوي. د هوډ درلود چې ټول بشر د سولې او دوستۍ په فضا کې سره متحد کړي. د دې هدف د ترلاسه کولو په موخه یې له خپل استاد ارسطو څخه کلونه زده کړې وکړې. پوځي هنر یې له خپل پلار او لوړپوړو پوځي چارواکو څخه زده کړ. د باور درلود چې دی به په راتلونکي کې یو ډېر ښه باچا وي او د خپل هدف لپاره یې رښتینی هوډ کړی و. د چارو د سمون او رغاونې په برخه کې یوه وتلې څېره وه. وړ کسان یې په دندو ګمارل او هغوی به یې په مناسب وخت کې مناسبو ځایونو او ادارو ته استول. دا وړتیا درلوده چې خپلې چارې په ښه توګه پلان کړي او په ډېر عالي فکر سره یې خپل کارونه پر مخ بیول. د اربل مخامخ جګړې ته یې یوازې 15,000 کسان واستول په داسې حال کې چې مقابل لور یې 1,000,000 سرتېر راستولي وو، خو سخته ماته یې ورکړه. سکندر هیڅکله د ماتې فکر نه کاوه ځکه ده په خپلو کسانو او د هغوی په وړتیاو باور درلود او دا هم ورته مهمه نه وه چې د خپلو سیالانو په مقابل کې د بریا څومره چانس لري. سکندر د نورو مخکښو مشرانو په څېر خپل کسان په ښه توګه رهبري کول. تل به یې هغوی نوښتونو ته هڅول. ده به د خپل ځواک پر مهمو ټکو تمرکز کاوه او ټوله پاملرنه به یې هغو سیمو ته وه چې هلته به یې د بریا چانس زیات و. لنډه دا چې د ده ژوند د مشرۍ په برخه کې د ډېرو ښو ځانګړنو برخمن دی او تر اوسه د ده په څېر بل کوم داسې مشر نه دی تېر شوی. ځان ته د یوه مشر په سترګو وګورئ. لکه څنګه چې په پیل کې وویل سول مشري د یوه هرم یعنې هندسي شکل په څېر ده. په کښته برخه کې یې داسې کسان ځای پر ځای سوي چې دوی د راتلونکي په اړه هیڅ فکر نه کوي، خو په پاسنۍ برخه کې یې 2 سلنه هغه کسان ځای پر ځای سوي چې د بدلون هڅې کوي.
موږ هر یو د دغه هرم په یوه برخه کې ځای پر ځای سوي یو او کښته پورته په حرکت کې یو. زموږ حرکت زموږ په ورځنیو کارونو او خبرو اترو پورې تړلی دی. که غواړئ له ځانه یو ښه مشر جوړ کړئ، په یاد ولرئ چې هر څه په تاسو پورې تړلي دي. هر څه ستاسو په لاس او حتی ستاسو په ذهن کې دي. تاسو هغه څه جوړیږئ چې د هغه په اړه فکر کوئ. کوم انځور چې تاسو په خپل ذهن کې جوړوئ په حقیقت کې ستاسو کړنلاره مشخصوي. که چیرې تاسو د خپل ذهن انځور بدل کړئ او خپل ځان ته د یوه مشر په توګه وګورئ، کولی سئ یو ښه مشر جوړ سئ. هر څه د علت او معلول د قانون پر بنسټ رامنځته کیږي او دا د نړۍ تر ټولو ښه قانون دی. ټول قوانین که هغه د ریاضیاتو او یا هم نورو علومو قوانین دي، د همدغه قانون یعنی علت او معلول تر چتر لاندې دي. دا قانون وایي د هر معلول لپاره یو علت شتون لري. هیڅ شی په خپل سر نه رامنځته کیږي. د هر چا بریالیتوب دلایل لري. په همدې اساس که غواړئ د نورو خلکو په څېر نیکمرغه واوسئ، که دا خوښوئ چې د بریالیو کسانو تقلید وکړئ، نو فکر وکړئ چې لومړی هغوی څه کړي او په کومو کارونو یې لاس پورې کړی. کله چې په دې پوه سواست، نو د هغوی پر قدم قدم کښېږدئ او له کړنو څخه یې تقلید وکړئ. بالاخره به تاسو هم ورته پایلې ته ورسېږئ. د باور قانون هم د دغه قانون یعنی علت او معلول سره نږدې اړیکه لري. دا قانون وایي که په یو شي باور او عقیده ولرئ، نو ستاسو باور په واقعیت بدلیږي. یا په بله وینا، کوم څه چې تاسو یې په اړه فکر کوئ، هغه څه دي چې تاسو پرې باور لرئ. نامتو فیلسوف ویلیام جیمز وایي باور ستاسو د ژوند رښتینی حقیقت زیږوي. د دغه کتاب موخه دا ده چې له تاسو یو مشر جوړ کړي، او که همدا اوس تاسو مشر یاست، مرسته درسره کوي چې څنګه وکولای سئ له ځانه یو پیاوړی او مخکښ مشر جوړ کړئ. زه تاسو ته د لویو او پیاوړو مشرانو ستاینې کوم، څو تاسو د هغوی له خصوصیاتو تقلید وکړئ او بالاخره له ځانه څخه مشر جوړ کړئ.